د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. عبدالله الکوزی یم او نن د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم. یوه ډېره ځانګړې خپرونه نن تاسو ته لرو. له موږ سره پاتې شئ، خپرونه راسره تر پایه وګورئ. دا چې د ترافیکو مدیریت په مزار شریف ښار کې څه نوي نوښتونه کړي دي، په ښار کې دوی کوم کارونه کړي دي، دغه ټول فعالیتونه راسره نن په خپرونه کې وګورئ. له موږ سره پاتې شئ. زړه مو دی او تن مو دی، روح مو دی او ځان هیواد، ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان هیواد، جوړ له ښکلاګانو دی ګل د ګل په شان هیواد، ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان هیواد، عجب ښکلا لري، جنتی فضا لري، دی پکښې هر تن خوشحال. د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو، بیا مې هم سلامونه ومنئ. تاسو ګورئ چې دغه ځای کې به تل ډېر بیروبار و. دغه ځای نه عمومي سړک ده، واټ ده، ولې موټروانان د ټکسیوانانو او عامو موټرو ته تمځای جوړ کړی و. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر په همدې موخه راوتی ده چې دلته د موټرو د بې ځایه درېدو د مخنیوي په خاطر. نو په ښار کې تاسو ګورئ چې دلته به ډېره ګڼه ګوڼه وه. په نیم ساعت کې حتی یو ساعت هم دلته موټر معطل کېدل. خو له ښه بخته باید ووایم چې د موټرو د بې ځایه درېدو مخه یې ونیوله. همدارنګه په ښار کې په لسګونه تمځایونه جوړ کړي دي. دوی ته یې خبر ورکړی ده چې تاسو خپل موټر په داسې یو ځای کې ودروئ چې یو چا ته مزاحمت ونه کړي. نو له ښه بخته تاسو د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار واټونه ګورئ چې بیروبار نشته، بې ځایه کراچیګانې چې ولاړې وي، همدارنګه موټرې چې بې ځایه ولاړې وي، د ټولو یې مخه نیولې. ورځو د بلخ ولایت د ترافیکو له محترم مدیر سره غږیږو دا چې دوی نور څه پلانونه لري، دا به له دوی خپله واورو. روښانه کړو نړۍ به حیرانه کړو، شکر شو ودان هیواد، شکر شو ودان هیواد. درنو لیدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. بیا هم له مولوي صاحب مبارز سره تم کیږو، د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر. مولوي صاحب، دغه اوس چې موږ په کوم ځای کې ولاړ یو، څو ورځې وړاندې دلته بیخي موټرو دومره بیروبار به و چې باور وکوه یو لاین موټر په دې سړک تېرېدی شو، نور ټول په دې سړک ولاړ و. نن چې ګورو سړک خلاص دی او موټرونه شاته په پارکینګو کې ولاړ دي. دغه څومره د دغه موټروانانو، د دې مارکیټونو د دوکاندارانو لپاره څومره ګټور ده او د عامو خلکو لپاره څومره ګټور ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا الحمدلله د ټول ولس لپاره د یو ګټې ترتیب جوړ شو چې د بلخ والي صاحب موږ ته دا نقشه و، دا طریقه و، دا ترتیب و، دا اطمینان راکړئ چې تی کار شروع کړئ. موږ مې ملګري یو، موږ در سره ولاړ یو، موږ مجاهدین درکوو. ولس خلک هم ډېر خوشحاله دي. دغه پارکینګ دی د مخه پر د عامه جاده د دوی موټران درېدله، تاوانونه ورسېدله، مشکلات ورسېدله، شیې ماتېدلې. اوس الحمدلله د دوی موټران په خپلو پارکینګو کې دا دي ولاړ دي او جادې خلاصې دي. یو مریض در یو ځای رسېږي، د یو چا تلوار یو مشر را روان یي، هغه در خپله ځای په ښه اطمینان رسېږي. الحمدلله ټوله کارونه د ښار خلک هم ډېر خوشحاله دي، موټروانان هم ډېر خوشحاله دي، ښاري ټکسیان والا هم ډېر خوشحاله دي. هغه دوکانداران دې خپله خبره ورسره وکړي، هغه هم انشاءالله در ډېره حده پورې خوشحاله دي چې ډېر ښه طریقه او ترتیب یې برابر سو او پارکینګونه ورته جوړ سوله او جادې یې ایله سوې، د دکانو مخان یې ایله سوله. الحمدلله ټوله خلک په لوړه اندازه باندې ټوله خوشحاله دي. ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان هیواد، جوړ له ښکلاګانو دی ګل د ګل په شان هیواد، ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان. و تمام دکانداران محترم جدت به کارها می‌گردد که وسایل چانه در پارکینگ‌ها جابجا بکند. در غیر صورت با در طرف اداره ترافیک برخورد قانونی همراهشان صورت می‌گیرد. آنگاه که شکایت ندارد. پارکینگ‌ها در چهار اطراف رمضی شریف از طرف ریاست شهرداری جوړ شده، وسایل چانه برای پارکینگ بکنند، د جریان ترافیک مزاحمت نکنند. مولوي صاحب، یوه خبره بله چې هغه خلک تر ټولو ډېر هغه خلک تاسو ګوري که نه چې موټرې باقي د بلخ ملي تلویزیون کامره
ستاسو پر وړاندې دا مایک مو خدمت کې ده چې هغوی لپاره څه ویل لري چې موټرې باقي دي لا هم په دې واټونو کې ګرځي راګرځي له ترافیکو ځان یو بغل ته کوي هغوی لپاره څه وینا لرئ؟ د هغوی دپاره دا وینا لرو چې هغه خلک د مزار شریف ښار خلک دي ټول مدیریت ته مراجعه وکړي را دې سي جواسیرونه دې صفا کړي. اوس د امیرالمؤمنین شیخ صاحب مبارک د خواسه دا معافي راغلې ده په 100% کې 90% معاف کړي دي. دغه یو موقع ده د موقع څخه د استفاده وکړي سبا به دا موقع نه وي باره به بیا ټوله مالیه تحویلي اوس په 100% کې 10% مالیه تحویلي. نو دا د شیخ صاحب مبارک د خواسه یو په ټول افغانستان کې یو معافي راغلې ده د ټوله مزار شریف ښار خلکو ته. موږ دا غږ پر کوو چې راسئ د دې موقع څخه استفاده وکړئ جواسیرونه صفا کړئ د موټران پلیټونه صفا کړئ په 100% کې 10% مالیه تحویلیږي نوره ټوله معاف ده. و ټولو خلکو ته مې دا غږ دی پر ټولو خلکو دا غږ کوم چې راسئ مراجعه دې وکړي او دا جواسیرونه او پلیټونه دې صفا کړي. دا د هر افغان هیواد دا د هر افغان هیواد زړه مو دی او تن مو دی روح مو دی او ځان هیواد ګران افغان. درنو لیدونکو دغه ډریور یا موټر چلونکی دا اوس خپل موټر راولي او دلته په تمځای یا پارکینګ کې دروي. د سره غږیږو چې دغه کار څومره ګټور و د دوی لپاره چې د بلخ ترافیکو مدیریت لاس په کار شول او دغه موټر د سړک له واټونو د ښار له واټونو لرې کړل او دلته تمځایونو ته راوستل. دا چې دوی څومره خوشحاله دي احساس لري دا له دوی اورو. محترم خود معرفی کنین. سلام علیکم، اسم احمد فیروز، یک تن از شهروندان شهر مزار شریف هستم. خیلی خوب، موترایتان از جاده آمد با پارکینگ چقدر خوش هستیم؟ ما خوش هستیم به خاطر که جاده هم بیروبار نمیشه، برای مردم مزاحمت نمیشه، موتر ما هم ده هم نزد پارکینگ که هسته، کسی در بغل موتر ما مثلا تصادف نمیکنه، نمیزنه، دکه نمیته. سابقا که بود هر جا استاد میکردیم موتر بغلش خط میشد و خوردگی موتر میشد و کراچی میزد و موتر میزد. حال پارکینگ که جور شده ما بسیار خوش هستیم، بسیار خوب شد برای مردم هم، بسیار یک سهولت کلان شد که پارکینگ جور شد. در پارکینگ خود خاطر جمع دل جمع استاد میکنیم، میریم کار خود انجام میدیم، باز میم موتر خود میگیریم میخیزیم میریم، به راحتی هیچ گپی نیست. خیلی خوب، از مدیریت ترافیک بلخ چقدر خوش هستین؟ ما از مدیریت ترافیک بلخ وقت خیلی خوش هستیم، خیلی فعالیت میکنه، فعالیتشون دایی شب و روز بسیار زیاد از وقتی که امارات آمده خب بسیار زیاد از فعالیتش دیگه برای مردم جاده ها را باز میکنه. این مشکلاتایی که بود اینمی غرفه و کراچی و اینان که بود اینا همش برداشته شد و موترها جایش جور شد و پارکینگ جور شد و واقعا موترهایی که اسناد نداشت بسیارشون ما خودمون اسناد نداشتیم اسناد گرفتیم. اینمی بسیار کار خوب شد، بسیار فعالیت بالا دارن مدیریت ترافیک. بله امی همشهریان ما که موترایش اسناد نداره و موتر بازم وقتی که خبر داد برش مدیریت ترافیک موترایتان به جای استاد نکردین، با او چی پیام دارین؟ ما به مردم پیام مایی است که به مردم مزاحمت کرد به خودش مزاحمت است، باید بر مردم ضرر و اذیتش نرسه دیگه. هر قدر که ترافیک کوشش میکنه مردم هم سم بگیره بهتر میشه. مردم که سم نداشته باشه بینظمی صورت میگیره. باید مردم خودش احساس کنه که همین شهر ماست، باید ما سم داشته باشیم در پاکی و نظافت و در مثلا پارکینگ و در جای استاد کردن موتر. بسیار برای مردم هم خوب است. زنده باشید. تشکر. ګران افغانستان هیواد ګران افغانستان هیواد سپینا آزاد سوالا مینا ورور ولی سوالا اخلوص د امن سا. درنو لیدونکو دلته په مزار شریف ښار کې له یو تن سره ولاړ یم چې دوی د ښاروالۍ همدارنګه د ترافیکو مدیریت له دغه کارونو څومره خوښ دي دا له دوی اورو. دغه کار ته تاسو څومره خوښ یاستئ؟ دغه کار باندې موږ ډېر خوښ یاستو. ښار چې هر څونه تنظیم وي هر څونه منظم وي هغه د ښار ښکلا ښکاروي. هغې باندې د افغانستان د مزار څه چې د افغانستان فرد په دې باندې خوښ ده چې مثالا دا د یو نفر مشکل نه ده، دا د ټول لوس مشکل ده. د ټول لوس مشکل ده چې مثالا یو مریض دی بار کړی یو بل مشکل ولري چې مثالا راسي لاره بنده یې زیاتې له مشکلو سره دچار کېږي. نسته د چاپو قیسې نسته د
جنگ و قیسه نور سو په امان هیواد نور سو په امان هیواد نسته د چاپ نو لیدونکو تاسو ولیدل چې د مزار شریف ښار واټونه د موټرو د بې ځایه درېدو هغه اصول چې د ترافیکو له خوا نه ورته ورکړل شوي وو تر ډېره څه چې سل په سله مراعات شوي دي او خلکو خپل موټر تر تمځایونو رسولی دي. خوښي څرګندوي چې د ترافیکو مدیریت د بلخ ځایي مسؤلینو دغه اقدام وکړو او په ښار کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر تمځایونه جوړ کړل او خلکو هم هغه د یو ښاري په توګه د ښار د اوسېدونکو په توګه خپل موټرونه تر هغه تمځایونو ورسول. دا چې ترخوا مې د ښاري نظم او تنظیم امیر مولوي صاحب نور عالم قدرت ولاړ دی، د سره به وغږیږو چې دوی څنګه وکړای شو چې د دومره ګڼه ګوڼې سربیره دوی دغه موټرونه په ښار کې په پارکینګونو یا تمځایونو کې ځای پر ځای کړل. خلکو ورسره د غبرګون څه و، دوی له زور نه کار واخیسته که خلک په خپله خوښه دغه موټرونه تر دغه تمځایونو ورسول. مولوي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست. جوړ اوسئ، خدای دې ښه درولي. مولوي صاحب راته ووایه چې څنګه مو وشو کولی چې دا دومره ډېر موټر تر تمځایونو ورسوئ؟ موږ په دې عنوان باندې دا خلک ودې ته راجع کړله چې دا 2 کاله زیات مدت کې موږ دوی ته توصیه کړې ده او زما پرسونل مکمل د ورځې او چې تر کومه حده پورې دوی رسمیت لري زیات لا هم تر رسمیت پورې دوی خپل وظیفه اجرا کوي، د ملت سره یې زحمت ایستلی دی او د هغه رقم دغه کم پلانونه چې دي دا د ولایت د خوا څخه او د قمندانۍ د خوا څخه دا راغلی دي. د پلان په اساس باندې زه تنظیم یم او د مدیر په هدایت باندې موږ خپل پرسونل ته هغه کم چې سهار جمشید لرو هغه راټول کو، بیا هغو ته توصیه وکړو چې د ملت سره داسې وکړي چې په اصولو باندې او توصیه ورته وکړي، مراجعینو ته ووایه چې دا پارکینګ ستاسو دپاره دی او دغه سرای د دوکاندار د موټرو دپاره دی چې د ملت دپاره سهولت راسي. په دغه توصیه باندې الحمدلله زموږ سره ملت هم خدمت کړي، همکاري یې راسره کړې ده و هغه ځایو ته یې رجوع کړې ده. مولوي صاحب دغه تمځایونه یا پارکینګونه چې جوړ شوي دي دلته خو به څوک ترې ټیکس نه اخلي؟ دا خو نو داسې دی چې د ټیکس پر برابر باندې هغه د ښاروالۍ کار دی، ټیکس میکس به انشاءالله نه وي نو هغه پارکینګونه ښاروالۍ جوړ کړي دي، هغه مربوط تر ښاروالۍ پورې دي، هغه کار د ښاروالۍ دی، هغه ترتیب ټول د ښاروالۍ دی. دغه څوک چې په شخصي موټرو کې ښار ته راځي دوی خو به خپل موټر په دغه پارکینګونو کې دروي، دغه ټیکسیانو والا به څه کوي؟ نو دغه ټکسیان چې دي هغه به داسې وي چې ټکسیانو خو یو دا دی چې ټکسي لین لري او دوهمه خبره دا ده چې د ملت سره زموږ ملت ځورېدلی دی، زموږ ملت ځپل سوی دی. موږ دا ورته وایو چې تاسو په گشت باندې په خپل ترتیب کوئ، خپله سواري پورته کوئ، خو بیروبار مه جوړوئ، ازدحام مه جوړوئ. تاسو به راځئ سواري ته ودرېږئ، سواري پورته کوي، خپل مسیر ته یې ورسوئ، نو د هغه رقم به دوی په گشت باندې خپل ترتیب کوي او هاډې به نه جوړوي او دوی په ښار کې د ښاري ټکسیانو په شکل باندې خپل ترتیب کوي. مولوي صاحب د یو پرمختللي ښار په جوړېدو کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي که همدومره به کافي وګڼئ چې موټر تر تمځایونو ورسېدل همدومره بس ده؟ موږ تر خپله حده پورې تر خپله وسه پورې زه الحمدلله دا اطمینان و ټول ولس ته ورکوم او دا اطمینان زه و ټولو مسؤلینو ته ورکوم چې موږ د خپل ولس سره به زحمت باسو چې زموږ په وجود کې یوه قطره وینه پاته وي. زه الحمدلله دا اطمینان ورکوم چې زما پرسونل ټوله د هغسې نه یعنې چمتو د یوه دې ته شپه ورځ د ولس په خدمت کې به ځانونه قرباني کوي او موږ به دوام ورکوو. ډېره زیاته مننه، بریالی اوسئ مولوي صاحب. خیر ویسه، تاسو ته موږ تشکري وایو چې تاسو راځئ زموږ د حاله ځان خبروئ او تاسو ته موږ بار بار تشکري وایو او موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسو زموږ د حاله ځان خبر کړئ نو موږ بیخي خوشحاله کېږو. ډېره مننه. کور ودان درنو لیدونکو د مولوي صاحب خبرې مو واورېدې چې دغه تمځایونه جوړ شوي دي، دلته څوک ترې پیسې نه اخلي، ټیکس نه اخلي. بیا که ښاروالۍ کوم پلان لري هغه بیا د دولت اصول دي، موږ او تاسو ټول به یې مراعاتوو ځکه دوی چې کوم کارونه کوي د دغه ولس لپاره یې کوي
نو کارونه د ستایلو دي. بیا هم په ښار کې د دې ښار یو څو اوسېدونکو سره غږېږو چې هغوی څه نظرونه لري، ځکه په دې ټکسیانو په دې موټر کې به دوی سپاره وو، کله چې به یو ځای ته تګ راتګ کوو له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخې کېدل. دا چې دوی څه وایي له موږ سره پاتې شي، بیا دا له دوی اورو. سلام احترامات تقدیم تمام ملت غیور مسلمان افغانستان و بالخصوص کارمندان ترافیک ما و سلام خاص تقدیم تلویزیون ملی. اسم محمد ادریس، باشنده اصلی ولایت کابل، فعلی مزار شریف، پروژه خالد بن ولید. از اینکه پارکینگ برای موتروان مهیا ساخته خیلی خرسندیم، چون که در بغلای سرک دور روزه استاد میکردیم، گاهی ترافیک بار میکرد میبرد. از اینکه اینت یک پارکینگ دگام جور کنه خیلی خوب میشه، چرا که وسایل زیاد است و پارکینگ کم است. به خاطر گنجایشی پارکینگ گنجایش قدر موتر نداره که در اینجا استاد کنه. از اینکه دگام جور شود در چهار اطراف روضه شریف خیلی خوب میشه. نو لیدونکو دلته په مزار شریف ښار کې تم کیږو او دلته له یو دکاندار سره غږیږو چې دوی څومره خوښ دي دغه پارکینګونو ته، دا چې مخکې به موټر بې ځایه ولاړ و، د دوی مشتریان له سلو مشکلاتو سره مخې کېدل. دا چې اوس دوی څومره خوښ دي دا به له دوی اورو. بیادر خودم معرفی کنین. سلام علیکم، مرتضی هستم، یک تن از دکاندارای شهر مزار شریف و تشکر مرتضی جان. بگوین که اینمی پارکینگ جور شد، شاید شما موتر داشته باشین یا مشتریتان موتر می آوردن در جاده استاد میکردن، صد مشکل برش خلق میشد. چقدر خوش شد که امی پارکینگ جور شد و موتر امن شد و خودشانم. بسیار خوب کار شد که همی پارکینگ ها جور شد و همی کسایی که مشتری هستن میاین استاد میکنن موترشان و سودا و مال خدا میخرن. بسیار خوب شد. از ترافیک بسیار خوش هستیم که بسیار به خدمت مردم هستن و دیگه همی موترها رو ما اینجا میبینیم، شاهد هستیم. ترافیک های همی بندر ما و همی منطقه ما بسیار خوب هستن، بسیار فعالیت های خوبی دارن. مثلا که گدوادی میشه، گودسته میشه، در اونا رو حل میکنه و دیگه همی پوکاری و موترایی که مثلا استاد هستن دان مارکت ها و دیگه اونا رو زود انتقال میده، ساعت پاک میکنه. بسیار خوب است، خیر بینن که فعالیت هایشون قابل قدر است. تشکر. زنده باشین. درنو لیدونکو دا زمونږ د نن ورځې ځانګړی راپور د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت له خوا نه په ښار کې د موټرو د بې ځایه ودرېدو د مخنیوي په خاطر تاسو ولیدل چې په ښار کې واټونه خلاص شوي دي، د ګڼه ګوڼې او بیروبار مخه نیول شوې ده. نو خلکو هم له دغه د ترافیکو مدیریت له دغه کار هرکلی وکړ او خوښي وښوده چې په ښار کې د ګڼه ګوڼې او بیروبار مخه ونیول شوه، په ښار کې د موټرو د بې ځایه ودرېدو مخه ونیول شوه. نو دا زموږ د نن ورځې راپور د کمرې برخه کې له وحید جان جلالي هم ډېره زیاته مننه. تر بل ځانګړي راپور چې بیا موږ ستاسو درنه چوپړ ته درېږو، تاسو په بخونکي مهربانه رب سپارو. ښه وخت، الله مو مل شه. افغانستان هیواد دښتې دي که غرونه دي، کلي که ښارونه دي، ټول دي د یاقوت په شان کاڼي لعلونه دي. د شاعر نقیب الله الهام ولي دا وینا، زړه مې دی جانان هیواد، زړه مې دی جانان هیواد، زړه مو دی او تن مو دی، روح مو دی او ځان هیواد، ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان هیواد، جوړ له ښکلاګانو دی ګل د ګل په شان هیواد، ګران افغانستان هیواد، ګران افغانستان هیواد.